law of diffusion د قانون مطابق 2.5% خلق په هر معاشره کې داسې وي چې هغه یو نوې آیډیا یو نوې نظریه یا د یو نوې پروډکټ د جوړولو صلاحیت لري او بیا هغوی پسې 13.5% خلق داسې وي چې هغه دغه نوې آیډیا نوې نظریه یا د یو نوې پروډکټ فورا اخلي او اختیاري یې دا 2.5% خلک چې په کومه معاشره کې وي نو دوی چې کله نوې آیډیا یا یو نوې پروډکټس جوړوي نو د دې دپاره چې څونه هم په کار وسایل وي نو د هغې په حاصلولو کې شپه ورځ په ځان باندې یوه کوي او همدا هغې یو خپل ویژن او مقصد جوړ کړی وي چې زه به یو نوې آیډیا راوړم یا یو نوې پروډکټس به زه جوړوم ولې دا هلک په هر یو معاشره کې ډېر په کم مقدار سره وي ځکه چې دا جینیس خلک وي کریټیو خلک وي او تخلیق کار وي او دوی دنیا ته او د دنیا پرابلمز ته په یو جدا نظر سره ګوري او د دوی د سوچ او د فکر زاویه هم د نورو خلکو نه ډیره مختلف وي او کله چې دوی یو نوې نظریه یا آیډیا یا یو پروډکټ د معاشرې ته راوړي نو بیا هغوی پسې 13.5% خلک چې هغې ته ارلی اډاپټرز ویلی شي هغوی فورا د دوی د آیډیا نظریه او پروډکټس قبلوي یعنې دا 13.5% خلک په هر معاشره کې داسې وي چې دوی نوي څیز خوښوي او ډېر زر یې قبلوي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي بسم الله الرحمن الرحیم ټیپینګ پوینټ څنګه کار کوي کو چېرې تاسو د لا آف ډیفیوژن د قانون نه نه خبر نو کیدای شي دا ټرمینالوجي تاسو یو نه یو ځای کې اورېدلې ضرور وي لا آف ډیفیوژن د انسانانو د هغې رویو متعلق خبرې اترې کوي چې دوی یو پروډکټ یا د یو سرویسز د اغستو په وخت کې اختیاري نو سایمن سینک وایي چې د لا آف ډیفیوژن د قانون مطابق انسانان د یو پروډکټ یا د یو سرویسز متعلق 5 قسمه رویې ساتي یا موږ داسې ویلی شو چې د یو پروډکټ یا د یو سرویسز د اغستو باره کې انسانان په 5 قسمه دي لومبې انوویټرز دویم ارلی اډاپټرز دریم ارلی میجارټي څلورم لیټ میجارټي او پنځم لیګرز د لا آف ډیفیوژن د قانون مطابق 2.5% خلق په هر معاشره کې داسې وي چې هغه یو نوې آیډیا یو نوې نظریه یا د یو نوې پروډکټ د جوړولو صلاحیت لري او بیا هغوی پسې 13.5% خلق داسې وي چې هغه دغه نوې آیډیا نوې نظریه یا د یو نوې پروډکټ فورا اخلي او اختیاري یې دا 2.5% خلک چې په کومه معاشره کې وي نو دوی چې کله نوې آیډیا یا یو نوې پروډکټس جوړوي نو د دې دپاره چې څونه هم په کار وسایل وي نو د هغې په حاصلولو کې شپه ورځ په ځان باندې یوه کوي او همدا هغې یو خپل ویژن او مقصد جوړ کړی وي چې زه به یو نوې آیډیا راوړم یا یو نوې پروډکټس به زه جوړوم ولې دا هلک په هر یو معاشره کې ډېر په کم مقدار سره وي ځکه چې دا جینیس خلک وي کریټیو خلک وي او تخلیق کار وي او دوی دنیا ته او د دنیا پرابلمز ته په یو جدا نظر سره ګوري او د دوی د سوچ او د فکر زاویه هم د نورو خلکو نه ډیره مختلف وي او کله چې دوی یو نوې نظریه یا آیډیا یا یو پروډکټ د معاشرې ته راوړي نو بیا هغوی پسې 13.5% خلک چې هغې ته ارلی اډاپټرز ویلی شي هغوی فورا د دوی د آیډیا نظریه او پروډکټس قبلوي یعنې دا 13.5% خلک په هر معاشره کې داسې وي چې دوی نوي څیز خوښوي او ډېر زر یې قبلوي مطلب د خبرې دا شو چې 2.5% خلک په هر معاشره کې داسې وي چې هغه کریټیو وي او انوویټرز وي او 13.5% خلک داسې وي چې هغې دغه کریشن او انوویشن جدت
او نوې آیډیا او پروډکټس ډیر زر قبلي، یعنی بدلون هغوی ډیر زر قبلي. اوس دا 2.5% خلک په هر معاشره کې ولی کریشن کوي یا ولی نوې نوې څیزونه هغه جوړوي. د دوی په ذهن کې دا خبره ناسته وي چې مونږ نوې آیډیا راوړو یا څه کریشن وکړو یا څه انوویشن وکړو، نو د دې نه به نورو خلکو ته فایده رسیږي او د دې د وجې نه به د نورو خلکو زندگی اسانه شي. نو ځکه دی انوویشن یا کریشن کوي. او دا 13.5% خلک چې کوم دي نو دی دغه نوې آیډیا ولې زر قبلي، دی ځکه زر قبلي چې دی همیشه په خپل ذهن کې دا خبره ایښې وي چې زه به همیشه په اول نمبر راځم. مطلب دا دی چې نوې آیډیا به هم زه اول نمبر باندې قبلوم او نوې پروډکټس به هم زه په اول نمبر باندې اخلم، یعنې ټول نه به اول زه اخلم. د یو ریسرچر مطابق چې د هغه نوم موري دی، هغه وایي چې دا دواړه قسمه خلک یو شان د وجدان یعنی انټیوشن پاور لري او دوی یو شانتي د خپل ایموشنز باندې بھرپور اعتماد او ټرست کوي. یعنی دا ارلی اډاپټرز بالکل د انوویټرز په شانتي وي، خو فرق صرف دومره دی چې دا انوویټرز لیډ کوي او دا ارلی اډاپټرز هغه انوویټرز فالو کوي، یعنی د هغوی آیډیا پسې روان وي او جدت پسند خلق وي. دا او دا ارلی اډاپټرز داسې خلق وي چې بیا د دې نوې آیډیا نظریې یا د دې پروډکټ حاصلولو کې هر قسمه تکلیف برداشت کولو ته تیار وي او زیات نه زیات قیمت ورکولو ته هم تیار وي. او سایمن سینک د دوی مثال داسې ورکوي چې آیفون جوړولو والا اصل کې انوویټرز دي، یعنی 2.5% ذهن لرونکي خلک دي او بیا د آیفون اغوستونکي چې کوم دي دا ارلی اډاپټرز دي. نو ځکه د آیفون اغوستونکي په لاین کې شپږ غنټې انتظار کوي، خو چې اپډیټډ آیفون کله هم راشي نو هغه په ګرانه بیه باندې او په ډیر انتظار او مشقت باندې حاصلولو دپاره تیار وي. ولی هغوی داسې هم کولی شي چې یو هفته وروستو دغه آیفون واخلي، خو هغوی داسې هرگز نه کوي. ولې؟ ځکه چې هغوی ارلی اډاپټر دي، هغوی غواړي چې لومبی پروډکټ د آیفون کله مارکیټ ته راشي نو هم زه به یې اخلم. نو د دغې ذهنیت د وجې نه هغوی په لین کې 6 غنټې انتظار هم کوي او په ګرانه به یې هم اخلي. او هم دغه وجه دا چې په امریکا کې کله فلیټ سکرین راغی، دغه ارلی اډاپټرز چې کوم دی دغه فلیټ سکرین فورا واغسته، اگر چې هغه وخت کې د دې قیمت $40,000 وو او ټیکنالوژي هم ډیر های کوالټي نه وه، خو بیا هم دی واغسته. د هغې وجه دا وه چې د دوی په ذهن کې دا و چې مونږ نوې ټیکنالوژي کله هم راشي نو هم مونږ به یې اخلو. سایمن سینک خپله یو واقعه بیانوي چې یو ځل زه د یو خپل ملګري د نیتن کور ته لاړم چې مې وکتل نو د موبایل فون د بلوټوت ایرپیس د 12 نه زیاتې دانې پرتې وې. نو یې ماتې تپوس وکړه چې ولې دا ټول خراب دي څه؟ نو هغه وویل چې نه. نو بیا ورته ما وویل چې ولې دونه زیات را جمع کړي دي؟ نو هغه راته وویل چې زما دا شوق دی چې نوی بلوټوت ایرپیس کله هم مارکیټ ته راشي نو زه هغه اخلم. او همدغه شانتي د هغه په کور کې 5 قسمه لیپټاپې پرتې وې چې یو بل پسې جوړې شوې وې. نو نیتن ولې داسې کول؟ هغه ځکه داسې کول چې د هغه ذهنیت د 13.5% خلکو په شانتې و. یعنی کله چې هم نوې آیډیا یا نوې پروډکټ راشي نو هغه فورا اخلي او هغه زوړ پروډکټ ځان سره کېږدي. د لا آف ډیفیوژن د قانون مطابق د ارلی اډاپټر نه وروستو 34% خلک په هر معاشره کې هغه ارلی میجورټي والا وي او د هغې نه وروستو بیا لیټ میجورټي والا خلک وي او د هغې نه وروستو یعنې په آخره کې لیګرز وي. یعنې په اسانو الفاظو کې مونږ داسې ویلی شو چې دا لیګرز هغه خلک دي چې دی ټچ موبایل به اله اخلي
چې بل موبایل وته نه ملاویږي یا بل موبایل په مارکیټ کې نه وي نو ال دي دا ټچ ټیکنالوژي به استعمالوي او 34% خلک په هر معاشره کې چې کم ارلی میجورټي یا لیټ میجورټي والا دي نو دا دواړه قسمه خلک په لوجیکل تھنکینګ باندې ډیر زور ورکوي په نسبت د جذباتي کیفیاتو یعنی دوی کله هم چې یو څیز اخلي نو د جذباتو په بنیاد باندې نه اخلي بلکې د عقل په بنیاد باندې اخلي او د لوجیک په بنیاد باندې اخلي د هغې فایدې او نقصانات دواړه تلي چې کله پکې فایده زیاته وي نو اخلي او چې نقصان پکې ډیر وي نو بیا نه اخلي نو خلاصه د خبرې دا شوله چې 2.5% خلک په معاشره کې داسې وي چې هغه تخلیقي ذهن لرونکي وي انوویټرز وي او کریټرز وي او بیا چې دي څه آیډیا څه نظریه یا څه پروډکټ جوړ کړي دغه نوي څیز په معاشره کې څوک ډېر زیات قبلی 13.5% خلک داسې وي چې هغې نوې آیډیا نوې نظریه او نوې پروډکټس ډېر زر قبلی او خوښوي یې د هغې نه وروستو 34% خلک داسې وي هغه ارلی میجورټي او لیټ میجورټي والا وي او دا قسمه خلک چې کوم وي نو یو نوې آیډیا یو نوې نظریه او نوې پروډکټ د عقل په بنیاد باندې ګوري د جذباتو په بنیاد نه ګوري او آخري پاتې شو لیګرز نو دا هغه خلک دي چې کومه یو نظریه یا کوم یو پروډکټس بالکل پاتې شي او بل څه ورسره الټرنیټیو نه وي نو دی یې اله قبلی یعنې بله لاره ورسره نه وي چرې فرض که مونږه او تاسو د خپلې ادارې یا د کمپنۍ مقصد داسې جوړ کړو چې مونږ زیات نه زیات سیزونه داسې انوینټ کو ایجاد کو جوړ کو چې د هغې نه زیاتو خلکو ته فایده رسیږي نو دا یو نوې نظریه او نوې پروډکټ به 13.5% خلک ډېر زر قبول کړي او چې کله هم دا 13.5% خلک قبول کړي او د دې فایده هغې ته محسوسه شي نو دا ارلی میجورټي او لیټ میجورټي والا بیا د دې د تجربې په بنیاد باندې به دی به هم قبلی او زمونږه او ستاسو اداره به ورځ پر ورځ مخ پر وړاندې ځي او د خلکو په ذهنونو کې به مقبولیت عمومي او کامیاب به وي او داسې قسمه سټریټیجي ډېره لانګ ټرم سټریټیجي وي په نسبت د مینیپولیشن او د چالبازۍ ستاسو د کتلو یو جهان